د اوداسه د صحت شرطونه، یعنی اودس یوازې هغه وخت روا کیږي یا هغه وخت کیږي چې کله دا درې شرطونه موجود سوه. اول شرط د اوداسه د صحت دا دی د اوبو عمومیت باید وي، یعنی اوبه به د بدن و ټولو غړو ته رسوي و هغه اعضاو ته کوم چې په اوداسه کې پریولل فرض دي. دویم شرط یې دا دی د مانع لرې کول دي، یعنی د اوداسه په جریان کې باید داسې مانع او داسې شی باید نه موجود چې و پوستکي ته د اوبو مخنیوي کوي، هغه لکه شمع یا موم یا خشته وړه او یا هم د نوکانو رنګ. دریم شرط یې دا دی چې د منافع نشتوالی باید وي، یعنی د اوداسه په جریان کې باید داسې منافع یا داسې شی نه موجود چې بیرته اودس د منځه وړي، لکه اوس انسان دی لاس یې وینې دی د لاس څخه یې وینې بهیږي یا د بل اندام څخه وینې بهیږي خو دی دلته په اوداسه اخته دی، نو دا خو بیرته اودس ماتوي. نو که چیرې دا درې شرطونه نه موجود اودس یې نه صحیح کیږي.